پوټکی ولې کوي شونډې د یخنۍ په موسم کې او د دې د ټیک کېدو دپاره کم داسې څیزونه دي چې هغه تاسو استعمالولی شئ کم ته چې موږ په میډیکل کې چیلایټس وایو دې کنډیشن ته کله چې د انسان شونډه پوټکی شروع کړي یا درد کوي یا سوی کوي او کله نه کله د دې نه مینه هم راتلی شي نو د ټولو نه غټه اول وجه دا ده چې کله هم د انسان د وجود ګیر چاپیره چې کوم ماحول دی هغه یخ شي او یخنۍ طرف ته لاړ شي نو د انسان شونډه پوټکی کول شروع کی دویمه وجه دا ده چې کله هم د انسان چې کومه ژبه د هغه بار بار په شونډه باندې راوباسي نو د هغې د وجې هم پوټکی کوي کم ته چې لپ لیکینګ ډرمیټایټس ویلی شي او دریمه وجه دا ده چې کله هم د انسان په وجود کې د طاقت کموالی راشي ویټامین بي کمپلیکس چې ورته ویلی شي نو بیا هم د انسان شونډه پوټکی کوي او څلورمه وجه دا ده چې کله د انسان په وجود کې د اوبو کموالی راشي نو بیا هم د انسان شونډه پوټکی کول شروع کی او درد او سوی کوي نو د دې ټیک کېدو دپاره بهترینه طریقه دا ده که چېرې تاسو سره په کور کې ویزلین وي نو هغه تاسو خامخا لګوئ چې د دې سره بهتروالي طرف ته راځي او د دې سره ویټامین بي کمپلیکس کموالی که چېرې ستاسو په وجود کې د طاقت کموالی وي یا د دې سره د اوبو کموالی وي نو اته ګیلاس اوبه خو تاسو خامخا روزانه څکئ او د طاقت خوراک هم خامخا کوئ د دې سره ستاسو د 3 ورځو دپاره سټیرویډ ملهم هم تاسو لګولی شئ او کله هم چې ستاسو دا شونډې پوټکی نه ټیک کوي او د 2 هفتو نه زیات وخت تیر شي نو بیا تاسو ته بهتره ده چې تاسو کوم ډاکټر دی هغه ته تاسو خپل ځان وښیئ نو هغه به تاسو ته په هغې دوران کې یو بهترین علاج درکړي نو ویزلین استعمالولو سره ستاسو دا شونډو پوټکی ختمیږي کوم ته چې چیلایټس ویلی شي نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې ستاسو په ذهن کې هر قسم سوال وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ شکریه الله حافظ